د خوب کولو نه مخکې د جنسي اړیکې لپاره لومړی دغه یو شی وخورئ، بیا د شپې 15 ځله سکس په یو ګولۍ سره وکړئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوګړي نشان ووهئ. مننه. خوب ته د تللو نه مخکې چې تاسو وغواړئ ویده شئ، کولی شئ په نن شپه کې چې تاسو کوروالی کول غواړئ په دغه شپه لومړی د خوب کولو نه مخکې دغه یو کار وکړئ او دغه یو شی وخورئ، تر څو د شپې 15 ځله سکس په طبیعت سره وکړئ. تاسو کولی شئ لونګ استعمال کړئ. د لونګو ګټه تر ټولو زیاته ګټه ده. هر هغه څوک چې لونګ استعمالوي د انرژۍ تر ټولو قوتترینه اثر په بدن دغه لونګ کوي. یعنې هر هغه سړی چې جنسي اړیکې تر ټولو کمزوري وي کولی شي د لونګو څخه استفاده وکړي. لونګ یو دا خاصیت لري چې کله انسان لونګ وخوري د انسان وینه په جوش راولي، یعنې په ډېر تیزوالي راولي او په سرعت راولي، تر څو د انسان بدن کې شهوت راپرڅېره کړي. کوم خلک چې لونګ استعمالوي د بدن له لحاظه ډېر قوي او مضبوطه وي. هر ټیم کولی شي لونګ استعمال کړي. لونګ بدن ته نورې ګټې هم لري، خو لومړی تر ټولو زیاته او ښه ګټه یې دا ده، هر هغه سړی چې په جنسي اړیکه کې تر ټولو زیات کمزوری وي، کم کوروالی کوي، کولی شي لونګ استعمال کړي. د لونګو ترڅنګ کولی شي عسل یا ګبین هم استعمال کړي. د نسخې د جوړولو طریقه داسې ده چې تاسو کولی 100 ګرامه لونګ استعمال کړئ. د 100 ګرامه باید دغه استعمال طریقه داسې ده چې لومړی تاسو لونګ وټکوئ او ښه یې میده میده کړئ. کله چې لونګ ښه میده میده شو، له هغه وروسته تاسو کولی شئ دې سره ګبین مکس کړئ او د یو خوراک په اندازه هره شپه چې کله ویده کېږئ، کله مو چې یو خوراک تاسو برابر کړو نو کولی شئ هره شپه چې ویده کېږئ د خوب نه مخکې باید تاسو په مړه ګېډه دغه وخورئ او دې پسې شوده هم شاته وڅښئ. یعنې کله مو چې شات او لونګ مکس کړه ګډ مو کړه نو تاسو کولی شئ دغه ښه په خوله کې هضم کړئ، یعنې په خوله کې ښه سره میده کړئ، تر څو هغه میده شوي پوډر چې ستاسو په خوله کې نور هم باید پاتې شي تاثیر یې زیات وي. معدې ته د رسېدو نه مخکې باید په خوله کې هم ښه هضم شي او بیا له هغه وروسته تاسو په دې پسې شوده وڅښئ تر څو بدن ته مو سالمه ګټه نوره هم ورسوي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانه کړئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.